السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. د څلورو منټو یو وړه غوندې فني ډرامه ده، ویډیو ده. د څلورو منټو ده، وړه ویډیو ده او فني ده، ډېر ښه ټاپک دی. وی ګورئ، ډېر خوند به درکړي. دا ویډیو تاسو وګورئ. استاد یو کیلو ګنډېرې راکړه. والا کنه او په خیر عیسی خان ته یې په خیر څنګه ښې جوړې خیر دې شکر وای کنه خیر دې لکه تا ماسټر نو کړی کړه مې وکنه نو بیا دلته څه کوي ګنډېرو رډه مې لګولې ده نو ولې تا چې وی ما جوب ته اپلای کړی ده او کنه دا سره چې جوبونه راوتی وو ما ورته اپلای کوله. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا دا چل دی کنه چې سرکاري نوکریان راوتی دي، ټول مرګریم پکې اپلای کوي. زویم کنه چې 2000 روپۍ دې راکړي وي، اپلای به مې کړی وي. ګوره که خدای پاک چېرته پکې نوکر کړم. والا کنه بچې الله پاک دې کامیاب کړ. امین. زه سې اپلای کوم سې دی کنه په مخه دې ښه نو بیا نو داسې کار مې وکړلو چې بیا اوږد لین ولاړو، اپلای مې ورته وکړله. چې اپلای دې وکړه نو بیا نو سر بیا لالا ته ورغلم. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا څه کې دا دې بوټو لا ګوټ کوم ګوټ کې داسې چلې لالا یو خبره مې ته کوله. وایي نوي نوکریان راوتي دي کنه، یو 2000 روپۍ راله راکړه. تاله ما بل درکړې نه یو 2 روپۍ 2000 دې راکړي وي، هغه مې اپلای وکړله، منډه مې پاس کړله. ما ته ویل تاسو به لیټر درشي، نو تر اوسه پورې لیټر رانغلل. زه د نوي نوکریان راوتي دي ته مې اپلای وکړم. والا یار نو زه سې د ښځې اپلای کوم. نو چې پیسې ته راواغستې نو بیا تاسو منډه پاس شوه، تاسو به په څو ورځو کې لیټر درشي. صحیح ده؟ نو سل مې بیا منډه پاس کړله، خو لیټر راپسې رانغو. ښه نو بیا نو بیا داسې چلو چې اخرنۍ ځل لالا ته چې کله ورغلم. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا یو خبره مې ته کوله. وکړه کنه کومه خبره؟ داسې چل دی که نه چې نوي نوکریان یې راوتي دي، یو 3000 روپۍ هم په کار وي، اپلای ورله کومه. دا دې کوم کار شروع کړی دی یار؟ بل راغی چې 2000 راکړه، هغې نه مخکې هفته کې راغی چې 2000 راکړه، اوس راغی چې 3000 راکړه، سبا به وایي چې 4000 راکړه. تا کوم کار شروع کړی دی ما سره یار؟ نو لالا دروغ خو نه وایم، ټیسټ مې پاس کړی و خو لیټر راپسې رانغلو. دا ځل به درکړم، خو که نوکر نه شوي بیا درته ډډه لګوم. ښه نو چې اخرني ځل یې پیسې درکړې نو بیا نو بیا داسې کار وشولو چې دوباره بیا منډه وه. تاسو ټولو منډه پاس کا، تاسو به په څو ورځو کې لیټر درشي. صحیح ده؟ ښه نو چې منډه دې پاس کړه نو بیا نو راته وایي تا پسې به لیټر درشي. لیټر خو رانغللو، خو زمونږ ګاونډي شکیل راسته میلو شو، وایي ما ځان په پیسو باندې نوکر کړی دی. نو هغې نه پس مې ځان ته ریړه ولګوله. ته څه کوې؟ زه روان یم، بس دا سیمې مې جمع کوله، خو یار عیسی خانه ښځه چې په ټیم دې راته ووي یو کار به ونه کړي. څه کار؟ ما به ځان سره شاګرد نه کړي. شاګرد؟ لکه خدای دې غرق نه کړه. څه کوې زموږ په رزق کې لتې وایې؟ ای لکه اورنځي به ته یې دلته څه کوې؟ ولې تا خو سیول انجینرینګ کړی و که نه؟ او که نه سیول انجینرینګ مې کړی خو جوب راته میلاو نه شو. نو بیا نو اوس ګنې په نقشه نقشه ګډ کومه. ښه بس زما هم خبرې روانې دي، انشاءالله زه هم تاسو دلته شاګرد کېږم. ښه دې ته ګوره عیسی ولې وایي چې زه هم تاسو سره شاګرد یم. داسې چل دی که نه دواړه ما سره شاګردان یې، یو ګنې به ته ګډ کوې او یو به دا ګډ کوې. صحیح دی که نه؟ بس صحیح ده، خوښه مې ده. او دا سي وي چېرته جمع کومه؟ سی وي داسې کار وکړه دا ما سره جمع کړه دلته او ته پرمننټ نوکر ما سره ولګېدې. صحیح دی که نه؟ خوښه مې ده، خوښه مې ده. صحیح دی. د پاکستان د یوت لکه دا دغه یې خیره کې که نه چې هلته مې سی وي جمع کو، دلته مې سی وي جمع کو، خیره کې بیا نو خیر دا خو فني ویډیو وه، خو په حقیقت کې هم دا حالت دي. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، او که دا ویډیو د چا خوښه شوي نو زموږ چینل لایک کړئ، او که څوک په چینل باندې نوي وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.